بسم الله الرحمن الرحیم. زستا سرور نجیب الله شینواری سپیکس نه ډېر سلامونه مې ومنئ. دا زموږ افیشل پاڼه ده شینواری سپیکس لایو افیشل او ورسره پښتو کې لیکلي د نجیب الله شینواری اصلي پاڼه لایو. موږ ډېر زیات نه راځو د وخت په اساس باندې چې وخت دومره بعضې وخت نه مګر ورسره بعضې هغه مونږ خواري وکړو په دې ویډیوګانې او داسې جاهلان راشي بیا موږ ته وایي ستا مینهوال یم او زموږ په نوم باندې غلط پاڼې جوړې کی او ماشاءالله پښتانه خو زموږ داسې چې سره ګوریم نه او ډایرکټ بس فالو کوي. هغوی همیشه داسې لایو نه یا ګو سټریمي لیکلي یا بل څه لیکلي په هغې طریقې باندې خدای دې عقل نه خلاص کړه چې دومره هوښیار سړی نو دا خپل د دې په ځای چې په غلطه طریقه استعمالوي په صحیح طریقه استعمال کا. هر ځای کې مشکلات دي، کرکټ بورډ کې هم همدغسې مشکلات دي. هر کله چې دوی سکواډ سلیکټ کړی هغه که فسادي نظام کې او که هغه اوس اسلامي امارات نظام کې دی حقدار ته نه رسیږي. دې دپاره موږ یو غاږ پورته کوو او کله چې غاږ پورته کوئ زیاتره وخت چې غاږ پورته کوئ د ظالم خلاف نو ظالم شی کوي چې هغه چې ستا کوم استعداد یا شي هغه درته بلاک کوي. مثلا کامنټریز مونږ شوق و 2019 کال کې مو کامنټري کړې وه. تاسې کتلی اوس هم یو ویډیو جوړه کړې وه په فیسبوک کې نه پرې ټیک ټاک کې شته دی. نو دا دی هغه د کرکټ بورډ والی صرف زموږ په خلاف خبرې مه کوه، دا دغه د حقدار حق مه غواړه لکه نورو ته چې یا سوپر فین یا بل شی ورکړي ډېر سخت ورته خوشحاله شي ټول هر څه پرېږدي که نه لکه بیخي چې څوک ظلم هم کوي دی ورسره بیا ودرېږي خلک ورسره ودرېږي ځکه چې دوی ته چې معمولي شی ورکړي دا ډېر سخت خوشحاله کېږي. انسانان ضمیر فروشه زموږ وطن کې ډېر دي. سی سټینډ اخیستل چې هر کله واخلي نو مشکلات به ورته وي. دې د خاطره موږ راځو خپل نظر ته سره شریک کوو که هغه د کرکټ هر کله چې سکواډ یا د لوبې دغه په اړه تبصرې در سره کوو. دا صرف زه تاسو ته خبرونه نه در کوم، زه کوم خبریال نه یم. وایي شو افغانستان کې ډېرو خلکو نه تاسې خبریالان جوړ کړه، خدای کوي تعلیم هم سی کړی دی وایي شوې مګر خبریالان شو مونږ خبریالان نه یو، زموږ دا فیلډ نه دی. مګر کرکټ سره مو د وخت سره راشي تر 1993 راشي زما شوق ته فالو کوم. د کرکټ دوه لیوله هغه ښه ټاپ دغه کوچینګ مو کړی دی. یو څه چې په هغې پوهېږو هغه سره شریکو خپل پریډکشن در سره شریکو. ګوره زموږ پریډکشن چې اکثره صحیح خیږي خو کله غلط خیږي. موږ انسانان یو ګزاره به سره کوو نو داسې خو نه ده چې ټول وسیږي. راځو د افغانستان د سکواډ د زیمبابوې خلاف ون ډے انټرنیشنل والا د یو ورځنیو سیالیو دپاره چې کوم سکواډ اعلان شوی دی هغې کې بغیر د یو څو نه نور جنرالي بد سکواډ نه دی. زما په نظر هغه دوه چېرته څو یادوم هغه دغه دي. تاسې خو باقي سکواډ کتلی چې رحمان الله ګربز صاحب خبرو ضرورت پکې نشته. انشاءالله آی پی ایل کې ورته موقع ورنه کړه. ګوره آی پی ایل کې یو شی ښه داسې نه چې هغه تا ته موقع نه ورکړي. آی پی ایل کې هغه تا ګوري نیټ پریکټس کې تا ګوري چې ته څنګه پریکټس کوې ستا هغه دغه بیا هغوی سره چې دي لاکی فرګسن چې و هغه 150 نه پورته بالینګ کاوه. دغه بل کس چې ورسره دی الزاري جوزف هغه 150 نه پورته بالینګ کاوه. نو دغه کسان بال چې د کرکټ ایکسپرټس چې دي پنډتس دا یې چې د افغان لوبغاړو او هغه ډیټا هم ورسره ښیي چې کله 115 نه سپیډ پورته شي نو هغه بالر ورته والو کې ډېر مشکل وي. زما نظر دی شاید رحمان الله ګربز صاحب ته چې دی په دغه کې نیټ کې د لاکی فرګسن خلاف یا د دغه خلاف چې دی الزاري جوزف محمد شمی دوی خلاف ورته مشکل جوړ شوی. د هغې په اساس باندې هغوی داسې نه دی کتلی چې ته موقع ورکړي. تاسې وکړو ته ګوره میتیو ویډ یې ولوبه ونه چلیده کېناوه بیا دوباره دویم ځل راوغوسته میتیو ویډ او کنسسټنټلی چانسونه وله ورکوي. ولې هغوی د استرالیا په پیچونو باندې لوبېدلي دي فاست بالران چې دي ښه صحیح والی شي. نو هغه نیټ کې اټلیست داسې ښکاري چې د کپتان کوچ هغه کانفیډنس چې خپله دغه یې چې یاره ولا دا سړی چې دی دا به یو څه وکړي. نو موقع ورته پیدا نه شو مګر بیا هم زموږ غوندې د افغانستان پلیرانو دپاره دا یو ډېر بهترین کار دی چې آی پی ایل غوندې یا بل پی ایس ایل یا بی بی ایل یا نور لیګونو کې سلیکټ شي، مختلف کوچز سره کار وکړي، مختلف اکیډمیانې وګوري، مختلف پلیرانو سره ډریسنګ روم شیر کړي. دا ټول شي نه چې دی ګټه کوي. کرکټ کې چې دی صرف ګوره دا ګټه نه چې ته ولوبېږي. نو رحمان الله ګربز صاحب یو ابراهیم زادران
هیڅ مشکل نشته. نجیب الله زادران ډیر وخت راسي ګوره په ټیم کې واته کال وشو، مګر نجیب الله زادران نه مخکې ما په خبرې کړې دي دی باید د سیلیزو پلیئر شي، سنچرانی ووهي. نو هیله ده چې دی لږ مخکې بیټینګ آرډر کې راخطا کی چې ریسپانسیبیلیټي ذمہواری واخلي او سکور وکړي. اکرام علي خیل صاحب بیخي هیڅ مشکل نشته دی. عظمت الله عمرزی زما فیورټ دی، موږ ورته ډېر غږ پورته کړی دی همیشه. ګوره په افغانستان کرکټ ټیم کې زموږ ورونه تر زمن دا خلک نشته، سره دی زما خپل رور چې دی داسې ټاپ کوالټي استعداد لري، فیلډینګ بالینګ بیټینګ هر څه چې وګورې مړه سم های کلاس سټانډرډ دلته کالج لیول کې بیسبال کړی، مګر وخت ورسره نشته دی. نه غواړي چې د افغانستان کا په دې دغه کې سیاست کې په ځان وردن نه کړي ټیم کې، نو بس نه غواړي، بس دا بیله خبره ده. نو نور پکې زمونږ داسې هېڅ هم نشته، پوه شوې. نو دا ټول چې هر څوک دي زمونږ ورونه دي، هر د غریب سړي زوی ته موږ غاښ پورته کوو، هر دغه ته چې استعداد پکې ما ته مختلف خلک دغه ویډیو را لیږي، میسج راکوي چې یاره موږ دپاره غاښ پورته کړه. ګوره غاښ پورته کول داسې نه زه به تا دپاره غاښ پورته کړم او ته باید ملي ټیم کې ور واچول شي. نه وروره، ته باید یو پوره سیسټم نه راشي، ته باید اکیډمۍ ته راشي. یو خو داسې ایکسټرا اورډینري ټیلنټي لکه عمران ملک چې راغی، دا کس 150 نه پورته کنسسټنټ بالینګ چې کوي، ته باید د افغانستان کرکټ دغه ته راشي، کیمپ ته راشي ډایرکټ. نو که دغه دې نه بغیر چې کوم یوي هغه نه دی په کار، او بل چې کوم تاسې سپیډ ګني یا کوم سپیډ مکلاک کړی هغه به رالیږي همداسې چې دی سره وخت به نه ضایع کوو، چې دغه نه راشي چې په لیول پورته راشي بیا ورته غاښ پورته کوو. مجیب الرحمان صاحب د ښه سلیکټ صاحب، فضل حق فاروقي ګوره ته مونږه همیشه غاښ پورته کړی او پخوا راسي. ګوره داسې دی چې نوین الحق د وجې ته موقع نه ملاوېده، خو چې کله نوین الحق خدای پاک پته نشي څه چلو شو په مغزو کې ډز وسو او هغه وویل چې زه ون ډے نه کوم، صرف T20 کوم. د افغانستان کرکټ بورډ د T20 نوم لري که سپیډ یې نه 128 9 دا هیڅ سپیډ نه دی. فضل حق فاروقي دې په نسبت 140 نه پورته کنسسټنټ سپیډ سره اوس بالینګ کوي، دا هم ښه شو، سپیډ یې امپروف کړ، چینج اپ پیس هم ښه لري او سمارټ بالر دی. نو ښه سلیکشن. یامین احمدزی دغه ځای کې یو مشکل لرو، زما په نظر باندې بالران دا ډېر زیات یامین احمدزی صاحب چې هېڅ ضرورت نه و، د په ځای بهیرشاه محبوب باید ټیم کې وای. بهیرشاه محبوب وخت د سره ډېر وخت راسي، موږ او تاسې ګورو سکور کوي، کنسسټنټ سکور کوي. آی سی سی ور باندې لیکنه کړې وه د ډان برډمن غوندې ایوریج یې و، ټاپ کوالټي لکه چې د هغه نه پسې خو هغه شروع لوبو کې چې زر رنزې چا کړي فرست کلاس. نو مطلب استعداد لري، ټیلنټ لري، مګر ما ته داسې ښکاري چې واسطه نه لري، ما ته داسې ښکاري چې داسې بل څوک نه لري چې د بورډ کې دی لږ کنوینس کې هغه دغه والا چې دی دا زموږ نوی کس راغلی ملکزی صاحب، پوه شوې. ګوره انډیواله چپړکو دکاندار وي، مفته چپړکې د بورډ والا له خلکو له ورکړې څپلۍ مپلۍ شي نه، دې ځای ته راغلی چې هر څنګه رالې. په دې نظام کې که تاسې فکر کوئ مړه ما خو تیر نظام کې هم فرحان کسکر او د نورو غوندې فرعونانو ته هم ویلو چې تاسو به ځئ، میرویس اشرف او زادرانه داسې به لاړ شئ چې څوک به مو نوم نه اخلي، که ظلم مو وکړه کبر مو وکړه ناجیزه. دا زادران خو ما ته لږ خطرناک ښکاري، پسې ما مخکې ویډیوګانې کړي، خو میرویس اشرف صاحب سپا به درته وایم 2019 کې ګوره په میډیا باکس کې را سره خوا کې ناست وي، درنه مې پوښتنه وکړه چې ولې په ټیم کې نه ته څنګه ورک شوې؟ تا ماته وویل چې اصغر ما سره ظلم وکړه، زما په ځای کریم جنت راووسته، ما د اپنډیسي اپریشن وکړه او زه یې ورک کړم. ګوره دا ستا خبره وه، وایي شو آن ریکارډ، او دا داسې نه چې دا څه بده خبره ولس نه پټولو څه ضرورت دی، مګر آن ریکارډ یم تا سره ظلم شوی و. اوس چې ته چیرمین شوې نو ظالم مه جوړېږه، د مظلوم غږ شه، د مظلوم لاس ونیسه. په دې دا جوړ جاړی چې تا شروع کړی دی که نه چې ده تم لاس ورکه ده تم لاس ورکه، چې مطلب د طلباو ته باید د دې کرکټ بورډ نه غاږ ورپورته نشي چې ما بدل نه کړي. انډیواله چې دونه یېرېږي ته به بدلېږي، ستا ایډمنسټریشن کې ایکسپیرینس نشته دی، تا وښوده ته سټینډ نشي اخیستی، ته د غریب دپاره نشي ودرېدی، ته د میراثیانو هغه پخواني خلکو غوندې خلک را میدان ته کوې او ته د واسطو والا خلک منې، نو ته به الله ته څه جواب ورکوې یاره چې ته د طلباو دا خو دلته دا دې هم نه پرېږدي، مګر ته به رب ذوالجلال ته څه ځواب ورکوې. بهیرشاه محبوب سکور کوي او هغه تا سره کنسیډرډ نه که، په زرغون افغانستان کې سکور کوي، هغه سره په سکواډ کې راځي نه، مګر یامین احمدزی صاحب کې دی، فرید ملک صاحب پکې دی،
نو دا خلک زما په نظر باندې چې دی دا ظلم دا شی چې دی دا باید سټاپ سي او شبه دای چې بایرشاه محبوب که لوبای که نه لوبای سکواډ کې باید در سره بل هغه ټیکنیکل پلیر اوس دا ریاض حسن صاحب چې دی دته موږ غږ پورته کاوه ښه پلیر دی ښه خوارېکښ پلیر دی ټیکنیکلی کریکټ پلیر دی ورته مې دا مې وي چې ګوره انډیواله ته یو کوشش وکړه چې یو 50 ووایي ځکه د غریب سړي بچی چې سکور ونه کړي مړه سمدستي ورکېږي او دا نور خلک چې دا خوار ټیم را پیدا کېږي دا خو دا دین خو مونږ خلاصېږو نو اوس لکه فرید ملک صاحب د پرفارمنس نشته مګر واسطه یې پته نشته څوک دی چې دغسې روان دی رحمت شاه ښه دی شاهد الله کمال دا شی ایډیشن دی محمد نبی راشد خان ضیاء الرحمن اکبر دا خو ټاپ وکټ ټیکر نو سي ده چې دته موقع ورکړه ګوره دغه کې دونه خبرې نورې نشته راځو د T20 شلوریزه سکواډ ته خاندانه ورته پته لګېدی شلوریزه سکواډ کې چې دی شلوریزه سکواډ کې خبرې شته اول رحمان الله ګربز صاحب هیڅ مشکل نشته عثمان غنی شبه دا وایي چې عثمان غنی ون ډے دغه ته راشي او دا T20 ته ابراهیم زادران راخطا کړي دا به ښي دا به مور دغی مګر بیا هم عثمان غنی ټیکنیکلی څه بیډ پلیر نه دی مګر دی باید د زمبابوې خلاف تیری سکور وکړي نو دې T20s کې په 3 میچونو کې کم از کم 2 کې باید دی سکور وکړي ایټلیست یو کې شپېته اویا اتیا وکړي بلکې 40-50 تیز رنځي وکړي داسې نه چې ته اوس مثلا په 14 بالونو باندې 3 یا 2 رنځي کوي دا د T20 کلاس نه دی نو که ښه پلیر مې ټیکنیکلی مې بیا T20 دپاره هغسې بیا نه کېږي نجیب الله زادران وایس کپتان هم دی دی باید ما خو مخکې پې خبرې وکړي ریسپانسیبلیټي باید واخلي افسر زازی وای 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 چې دا چې د دې دغه ملکزي صاحب په دې مغزو کې څه ډش شوی چې تا به دا امضا کوله چې افسر زازی تا T20 کې راچاوه دا خو وروره ګورې دا خلک چې دي ما خو ورته دا ظالمان دي موږ د دې ظالمانو خلاف یو غږ به همیشه پورته کوو 2015 جام کې د سلیکټ شو صفرونه خو یې تاسې وکته نو هغې راسې دا د افغانستان ویرات کوهلي چې دی بار بار را روان دی پوه شوې دا باید ماډلینګ ته لاړ شي دغه پرېږدی کرکټ سکور یې نشته ما د ده چېرته په ډومesټک کې ونه لیده چې ده چېرته کنسسټنټلی پرفارمنس کړی نو مګر اچول شوی دی پکې خدای خبر چې هیڅ لاجیک لکه کرکټک دغه نشته په T20 کې او سپیشلی چې تاسو سره بیا رحمان الله ګربز غوندې کس چې وکټ کیپینګ درته کوي ضرورت یې نشته په دې سکواډ کې هم دا سکواډ ور باندې بد ښکاري نور خو 11 کې باید سلیکټ نشي خو چې دومره راغلی دی واسطه مضبوطه سړي عظمت الله عمرزی صاحب ګډ سلیکشن نور احمد فضل حق فاروقي ګډ سلیکشن نجات مسعود ډیر ښه حضرت الله زازی ویلډن احسان الله جنت ګوره چې نوم بدلم کې کنه د یو ورور نوم یې نوروز منګلي د بل نوم یې جنتي یو ورور یې اصغري ستا نګزی د بل نوم یې کریم جنتي تاسو شهر څونه نومونه بدل کړئ پوه شو موږ تاسې پیژنو یار افغانستان کې نه ورکېږئ افغانستان کې دا کار مه کوئ د دې نومونو په ځای تاسې خپل سکور وکئ دا تیشه شو دا مل یې نوی نوم را پیدا کړی دی پوه شوې نو سکور د به یو سلیزه په هغه دغه کې ووله او هغې په وجې T20 کې سلیکټ کړه ښځه صحیح ده چې ته یو سړی په دا زرغون افغانستان ټورنمنټ چې دا خو یو ورځنۍ سیالۍ وي نو که د هلته سکور کړی نو دا ته یو ورځنۍ کې واچوه T20 کې ولې اچوئ شل اوریزه کې خو د شل اوریزه نړیوال جام را روان دی پوه شوې دا خپل خلک بیا لیږي اسټرالیا ته لیږي کېدای شي پټم شي پوه شوې دې خلکو هېڅ معلومات نه کېږي بعضې به پټېږي خو پاسپورټونه به ترې نیول کېږي او هغې نه بغیر که پټ نم شو هغه د نړیوال جام چې کوم فیسونه دي دغه دي هغې دپاره سپیشلیسټان به بل هم راځي ګوره حمید حسن یرمني شي نو احسان جنت ته یې ځکه موقع ورکړی او زیمبابوې خو مړه زموږ تره زامن خو موږ دومره ډزولي دي ښه هغه بل نورو خلکو وډزوله نمیبیا وایي شو هغوی داسې وډزوله هغه 15 میچونو سیریز یې ترې وګاټه نو زما په نظر باندې شبه دا وایي چې مکمل ځوانان مو ورخطا کړي وای سم زړه د خلاصه ورته ویلي وای چې سمه لوبه کوئ لکه نن چې هغه RCB کې ګوره رجت پټیدار nothing to lose هغه نور ویرات کوهلي دغه ډوپلسي میکسویل دا فلاپ سو پټیدار ورته سکور وکړه ځوانان راخطا کوي او ورته بس مکمل به تاسو ته موقع درکو خو زړه د خلاصه لوبه وکړئ کانفیډنټ لوبه وکړئ ریږئ ما
فائدہ دا کیږي دوی چې کله شپږیزي وای سکور وکړي سټرایک ریټ یې ښي د دنیا لیګونه ور باندې نظر ساتي چې لیګ ور باندې نظر وساتي ریکروټ کوي چې راويخلي ښه کوچ سره ښه فیسیلیټي سره ښه پلیرانو سره بکینی پاتې دا به نورم ښه کیږي د افغانستان کرکټ په پرمختګ کوي درویش رسولی ګډ سلیکشن قریب جنت نه در جنت نه یو جنت دو جنت خامخا به دا وي نو ډېرې زیاتې موقع ورته ورکړل شي پوه دغه ته کریم جنت صاحب ته ډېرې زیاتې موقع ورکړل شي خو چې دی نه وای بیا ګلبدین راته دې دوو کې یو کس راته نو آی لایک دیس ون بیټر د ګلبدین نه ښه دی اوس به د ګلبدین مینوال چې هغه به شروع شي په کلار کې نه چټیات مې وای کنځلې منځ ستا په کنځلو باندې څه کېږي جاهل انسانه چېرته جولا نه وي مسایب اصلي پښتون اصلي افغان کنځلې نه کوي نو دا زما خوښه ده د ګلبدین په نسبت کریم جنت چې دوه داسې نه د په نسبت بل کس شو اوس مثلا قیس احمد خدای خو قیس احمد هغه T20 کینټ سره دغه لري ویټالیټي بلاست کې لوبې لري نو هغې ته به هغه هم ځي مجیب الرحمان هم ځي نو ځکه په T20 کې نه دی سلیکټ شوی دغه وجه ده ون ډے کې رښتیا فرید ملک په ځای چې وفادار مومند وای ښه دا ما مخکې ویلي خو بیا ورپسې راشد خان او کا خان راشد خان خو ګوره چې راشد خان موږ او تاسو باید ډیر اپریشیټ کو په شو ځکه کله یم چې راشد خان شینواره هغه خلکو باندې ډیر سخور بل شي چې ولی قوم پرستی ګوره قوم پرستی نشته افغانستان په قومونو خسته دی کته چته نه جولال مسای نه کنه تب خپل قومي نوم ځان سره دې ځکه ستا پلان نکتوره کړی په دې قومونو باندې موږ یو بل سره پیژنو الله پاک انسانان په قومونو پیدا کړي مګر د سې قوم پرستی نه لکه د لنډه غران چې کوي دا شینا واحد افغانستان زمونږ د ټولو افغانستان بیغمه شینوار او هڅ کې مینه ته د خدای راول هر کله راځي چې د هر ځای د پنشیرې موږ د پنشیر ته باندې سه ډېرې ورځو په شل کالو کې نشوي ورتلای دا غلط لنډه غریزم وو دا قوم پرستی او دا شینه چې دغه خلکو دا غلط کار دی چې بس نه ارڅ ما ترا کوه زما قوم ترا کوه ظلم کوه دا صحیح کار نه دی پوه شو موږ ټول د الله بندگان یو انسانان یو نو باید کوشش وکړو راشد خان پورې خبرو راشد خان از بریلیانت چې څونه ور باندې خبرې کوم بیا به تاسو باندې ورت بعضې خلکو باندې بلیږي مګر راشد خان ته الله پاک استعداد ورکړی خواري کښ دی بې ځایه وریجې نه خوري بې ځایه خوراکونه نه کوي و شهزاد وګورئ استعداد لري مګر د خوراک ته لاسه پاتې دومره غټه خېټه یې نیولې نو هغې د وجې کار خرابېږي کوشش دې وکړي چې په دې باندې کار وکړي او خپل فټنس باندې کار وکړي ولا چې د په فټنس کار کړی شهزاد زما ډېر خوښ و ډېر ښه پلیر ډېر ښایسته داسې یو هغه څه ورته بهادر پلیر سي مړه چې ایره پکې نه هغسې پلیر و ښایسته شاټونه یې وال خو فټنس نه پاتې دی شرف الدین اشرف وای کله د نوروز منګل خپل چې دا افسر زازی به د چا خپلي فرید ملک به د چا په واسطه یو شرف الدین اشرف خو د چیرمن صاحب چې دی خامخا به پکې اوس دی بخي که شاهد الله کمال بخي دی بخي که چېرته بل الراونډران چې دي افغانستان کې هغسې وای مګر زما په نظر د شرف الدین اشرف په ځای چې شاهد الله کمال الراونډر دی دغه خو لیفټ آرم د رایټ هینډډ بیټینګ لیفټ آرم بیټینګ هم کوي ښه پلیر دی زما په نظر خو دا د که پرفارمنس کوي که نه کوي دا د میرویس اشرف چې دی وراره دی او که چې شی دی موقع به ورکول کېږي اخري چې دی فرید ملک صاحب نو فرید ملک صاحب چې دی ګوره ښه مضبوطه ماشاءالله واسطه ده نه هایټ د بالرانو دی منډه راووهي پوه شوې که نه د میچل سټارک غوندې ټوپ ورته ووایي کله د داسې رواني او بالې داسې رواني he needs to do a lot of work په ځان باندې باید کار وکړي امپروومنټ وکړي لاړ شي ډومestic ته ضروري نه چې ته هر ځل دغه کې لکه د جاوید احمدي نه چې خدای په اخلاص کو استرالیا کې پناه واخلي سزا کېدای شي بعضو نه خلاص شو دا هم استرالیا کې پناه واخلي نو انشاءالله فرید ملک صاحب سلیکشن غلط و د په ځای چې وفادار مومند چولی وای نور فاز بالران را پیدا کړي وای دا به شوی افغانستان کې نجات مسعود چې دی ښه دی چې د تم چانس ورکړي ځکه دی په ډومestic کې ښه پرفارمنس کوي دغسې پلیر ته چې موقع ورکړي دا به شي نو دغه زما په نظر باندې دغه کسان باید سکواډ کې نه وای افسر زازی احسان الله جنت دغه شرف الدین اشرف فرید ملک دغه څلور کسان چې دا خو بیخي باید سکواډ کې نه وای د دې په ځای چې نور ځوانان تکړه ځوانان شته په افغانستان کې هغوی ته موقع ورکړې وای نو خیر موږ به خپل غاښ پورته کوو باقي به ګورو چې څنګه چل کېږي او حاجي صاحبان بعضې چې دي لکه دغه
طبیعت یې خرابېږي چې موږ خپل نظر ورکوو. نو ګورئ چټیات مه لیکئ چې یا تاسې کامنټ ولیکئ یا دغه ولیکئ. زما اصول دي چې څوک کنځله کوي زه هغه بلاک کوم، چې څوک کنځله نه کوي که د مور خور دغه شی کنځلې که باقي چې دغه لیکي خو اختلاف نظر دی د هغې نه بغیر ټینګېدی هم نشي چې ماته یو څه بد ردوئ په هغې زه تاسې نه بلاک کوم. مګر چې کنځله هر چا وکړی دغه وکړه نو ډایرکټ مه بلاک کوم. په اوس هم په دې پیج کې 10,000 نه زیات بلاک کړي هستئ، هیڅ مشکل نشته. نه زمونږ تاسې نه څه پیدا راځي. لږ خلک دي ښه خلک دي، موږ تاسې سره راځو د خپل کرکټ ایکسپرټیز تبصرې در سره شریکو. او ډېر خلک په هغه یوټیوب کې لګیا دي چې ولا یوټیوب کې ډېره موده کېږي نه راځي. نو ګوره ډېرو خلکو یوټیوب دی او پیسې دی او پلانکی دی او ډېر خبره پیسو نه وه. که د پیسو وه اردو کې ما دا شینواري سپیکس چینل د یوټیوب شروع کړی او زما د هندوستان او پاکستان مینوال زیات راتله. مګر ما چې پښتانه وکړه ما ځان سره سوچ وکړه چې د دوی دپاره هم باید داسې کسي چې پښتو کې خپل دغه کې ورته خبرې وکړي خوند کوي. نو هغې د خاطره دې ته راته وسو. په دې کې داسې دغه نشته دی تاسې باندې چې دی اوس مونږ به څه ګټه وکړو پوه شوې. مګر چې اوس مو کېږي ښه خلک چې یاستئ د کرکټ مینوال بېغمه ویډیو شیر کوئ، دې شی چې ما د وسه کېږي هغه کوئ. او نفرت پال چې دي که نه د هغې خو موږ خلاف یو. سوځېږئ به تل به هم سوځو انشاءالله. په کرکټ به اوس د کرکټ سیزن را روان دی، نورې خبرې به ورباندې کوو، هر میچ نه مخکې به ورباندې خبرې کوو، میچ نه وروسته به ورباندې خبرې کوو. تاسو سره به خپل نظر شیر کوو. ستاسې ټولو د کتلو نه شیر کولو نه یو جهان مننه. ستاسې ورور نجیب الله شینواری په لوی الله مو سپارم. خدای په امان. السلام علیکم.